او دلته د موډریټرانو ته هم بعضو نه هیله کوو د بډنګان لږ زره ډېر دي، هر یو چې راجي کوي هیله کوم چې پیژنئ، ځکه لکه ما غوندې بې هویت بې عکس او بې نومه راځي او توهین کوي ځي که نه، هغه هم خصوصا قرار صاحب ته. نو دا شي کې لږ زر توجه غواړم. فقط غوښتل مې یو څو خبرې وکړم. دغه دلته موږ اکثره ورونه وایو چې پښتانه دي که نه، پښتنو ته چل جوړ دی او دا بیرته دیني علما هم راته وژني. دلته قصه صحیح ده چې پښتنو ته خو چل جوړ دی، دا خو د اول نه معلومه ده. اما دلته دوه رقمه دین دی. یو هغه دین دی چې د پنجاب ایسای جوړ کړی دی، په قصه خانه کتابونو کې چاپ کړی، درته زیړ او شنه کتابونه درته چاپ کړي، او هغه خپل د پاکستان د اسټابلیشمنت یا د پنجاب د اسټابلیشمنت په روایت باندې مخکې ځي. تبلیغات هم د هغې په خوښه دي. دغه مثلا که دینی عالم او مفتیم ترې جوړیږي، باید د هغوی ایسای نه باید یا د پاکستان د اسټابلیشمنت نه باید اپرووال واخلي، باید د هغې نه باید دا مفتي وسي. هره خبره چې کیږي د پاکستان تر فلټر لاندې که تېره شي، هغه به ښه دیني عالم هم دی، د هغې ژوند هم خطر کې نه دی او مشکل هم ورته نشته دی ورته. یو هغه علما دي چې هغوی په آزاده شکل سره که نه، او دغه مافیایي کړۍ چې ده یا د خبیثه کړۍ چې په دغه دین کې دوی ایجاده کړې، دغه خبیثه کړۍ کې که دغه علما دغه ونه لري، مثلا په یو لکه که فکر مې بعضې ځایونو کې دغه د مافیا فلمونه به لیدلي تاسې، هغه بعضې شیانو باندې هغوی خپل خېټه اچولي که نه، او هغوی وایي چې دا زموږ دغه دی که نه، د دې ځینه ګټه او د دې ځي تاوان ټول زموږ پورې اړه لري. نو بیا یو چې پکې داسې پاتې کېږي بغاوت کوي، بیا دغه ټول کوشش کوي چې دا د منځه ویسي. نو د دوی دغه د دینی مافیا چې دوی جوړه کړې ده، په دې خصوصا د کوزي پښتونخوا کې او دغه بره پښتونخوا کې، که چیرې یو عالم یو مفتی په دې باندې کوشش وکړي چې دا په انفرادي شکل سره هغه حقایق چې د پښتنو نه، د پښتنو ځوانانو نه، افغانانو نه پټېږي او هغه رابرسېره کړي، د ټول په دوی باندې په یوه خوله باندې په دوی باندې د کذب، د کفر او د خوارجیت او همدغسې د دین نه د تیر شوي ټاپې په دې خاطر وهي چې تر څو دغه رقم اشخاص نور زیات نشي او دغه ټولنه چې ده په دغه خلکو د دوی په یو شکل د اشکالو مافیایي سیستم جوړ کړی، جوماتونه دوی نیولي، مدارس دوی نیولي، حتی اوس خو په دولتونو کې هم دوی خېټې نه ایستلې. نو که دغه مافیایي کړۍ ماته شوله، خو بیا دوی څوک په 1 روپۍ نه اخلي، دا خو ټول بیا علما نه دي، دا ټول اجیر، غلام، مړسترګي، خرڅ شوي خلک دي چې پټکي وهلي دي او ګیره پریښي او ځان یې په ټولنه باندې ورتاوان کړی دی که نه. بیا دوی خو داسې ګرځي لکه هغه یو سیستم چې راشي، نوی پروګرام راشي، دا زاړه پروګرامونه ټول د منځه ځي، د کاره غورځېږي. بیا دوی خو فقط لکه خامې غوښې غوندې پاتې کېږي، دوی کې خو نور هېڅ شی نه پاتې کېږي. یو دغه قصه ده. بل د پنجاب په حساب باندې ویلې، هغه پنجابیان دي، هغوی لومړۍ درجه سټیزن دي. تاسو ته به معلومه 2 ورځې مخکې یو حمله د انتحاریانو پلان شوې په لاور کې، په ډېر دقت سره د زرار سپیشل فورس یونټو چې دی په هغې باندې عملیات وکړل او هغه یې په مغزه په ځای خنثی کړل. مخکې تر دې چې هغوی حتی حرکت وکړي، هغه انتحاري کوم یو ګروپ چې په لاور کې په بس سټیشن یا په دغه میټرو کې غوښته چې یو مشکل رامنځته کړي، هغه په هماغه نقطه کې د منځه ویوړل. نو ځکه هغه خو لومړۍ درجه دی او دغه په دغه خیبر پښتونخوا او بلوچستان دغه سند او پنجاب دپاره بفر زون دی. دغه ټول مسایل او سکیورټي مسایل، د دوی تخنیکی او دغه د سیاست او پالیټکس او دینی مسایل، دا ټول په همدغې 2 ایالتونو کې دوی مخته وړي. او اوس خو چې د افغانستان یې ورسره ضمیمه کړی، اوس دوی دې خواته هم چې د منطقې ټوله منظم د خپل بفر زون ګرځولی دی. نو دلته خو صحیح دی چې پښتنو باندې پلان دی، مګر قصه د پښتنو نه لږه لوړه ده. دلته دینی مافیا ده، دینی مافیا چې ده په دې ځای باندې حاکمه ده، او هر څوک چې د دې دینی مافیا په مقابل کې غږ پورته کړي او هغه چې د منځه وړل کېږي او د دوی د سیاست نه. تاسو په افغانستان کې لیدلي مولوي صاحب نیازي نه ډېر عالم څوک نه و که نه، هغه ازهر پوهنتون کې درس ویلو په ډېر منظم شکل، هغه درته در شهید کړ. نور په افغانستان کې ډېر علما وو
چې هغوی ډېر ښه عالمان او د چا تاثیر لاندې نه وو، د دغه خبیثه کړۍ یا دغه مافیا ډله کې نه شامل، نو هغه هم درته در شهیدان کړل که نه. نو کیسه خو پښتنو کې دا خو دې نه خو انکار نشو کولی. اما دلته موضوع دغه د دیوبندانو او دغه د نورو مسایلو دغه د دوی دغه سیاسي دین او دغه د عیسی نوکرانو چې دا یو خبیثه کړۍ جوړه کړې ده. کیسه ټوله په دغه باندې ورته مانیږي. مننه. او قرار صاحب که دلته اوسئ، یو پوښتنه مې تاسو نه لرله، هغه یو نظر و تاسې ورکړی و بله ورځې د باړي پیر په مورد هم چې د مفتي شاکر زه نه غواړم ډېرې وي هم تاسې پوهېږئ، هماغه نظر باندې اوس هم هستئ که نه؟ اوس نظر هم تغییر کړی چې دا اسټابلیشمنټ زه داسې دا چې د مفتي شاکر د سیاسي اړخ په اړه باندې نه پوهېدم، ځکه ما په ژوند کې په ده یو مثبت کامنټ هم نه دی ورکړی. هغه افکار یې سره له دې چې راته جالب وو، خو بیا چې کله د امرالله صالح هغه مې ولوستل، هغه نو زموږ ستاسې امنیتي مقام دی او خبره دا ده چې د هغه تزکیه زما په نظر باندې په ملي اعتبار دغه خبره ده، معتبره تزکیه ده. هغه ویلي وو چې دی د افغانستان سره په تماس کې وو په هغه وخت کې او دی د پنجابي اسټابلیشمنټ خلاف وو او غوښتل چې هغه وکړي. او ملي امنیت موږ تاسې د راډیو موږ تاسې ملي امنیت لخوا اکمالېده. نو زه په هغې باندې اوس هم در سره په هغه کې یم، زه په هغې خبره کې در سره یم بلکل چې او امرالله صالح دا خبره هم کړې ده چې بیا موږ هڅه وکړه چې ده د باړې د پیر تر منځ هم یو هغه راولو، یو جوړجاړی راولو. نو زه دغه د سیاسي موقف خبره چې ده دا اوس په دې ورځو کې چې د امرالله صالح د شاهدي مې ولوستله، دغه مسله راته سپینه شوه په یو اعتبار. نور خو ذکر کې هغې غاړې ته یو ملا یې په اسانه زه خپله باور نه پې کوم چې ډېر بیخي ده چې له بزرګۍ په اسمان کې راختاوتی یم او دغه ریفورمیست اړخ یم چې دی دا که چېرته دا ملي اړخ نه وای جوړ، دا دیني ریفورم اړخ یم ماته اهمیت رښتیا سرتو هم نه یې راته درلود دومره. نو هغه خبره خو زموږ ستاسې سره معلومه ده وروره، زه خپله هغه یم ملتګرا یم ورور، او دا شی ماته ډېر اهمیت لري په یو انسان کې. زه اوس مثلا غامدي ده سره له دې چې ډېر افکار یې ډېر هغه دي، البته په دې کې به تاسو ته زه بې انصاف هم ښکاره سم، لیکن په عمر به له ما د هغه ستاینه تاسې وانه ورئ. نو دی ماته هغه وخت سره زر سو چې کله په دې زه خبر سوم چې دی د افغانستان سره تړاو درلود او ډېر په قوت تړاو ورسره درلود او ډېر وختي د افغانستان له ملي امنیت سره دغه درلوده رابطه ساتلې وه او هغه هم د فکر په بنیاد ساتلې وه، دا نه چې امنیت هایر کړی و. دی پخپله یو ملت پرست و او په دې باندې دی وختي پوهېده چې پنجاب دښمن ده. نو په دغه مسله باندې زما په سترګو کې قدر زیات سو. کله کله داسې کېږي چې په یو عادي یعنې اوس دا زموږ اسلام ده، په یو کلمه باندې سړی اسلام ته راننوځي او له اسلامه وځي او ټول نیک اعمال دی په دا یوه کلمه پورې تړلي دي که نه. نو 2000 نور نیک اعمال وکړه خو چې ته مسلمان نه عقیده دې جوړه نه وي، هغه هېڅ اهمیت نه لري. خو که دې دا یوه کلمه وویله بیا دې یو ټن نور اعمال هم ورسره ویلیډ کېږي. زما په نظر چې یو سړی زما کلمه چې ده هغه دغه ملي تعهد ده، چې یو سړی ملي تعهد ولري د هغه ټول اعمال زما په نظر په یو کلیک باندې په اصطلاح د سرو زرو کان جوړېدای شي. او که سړی ملي تعهد ونه لري زما په نظر چې بیخي په اسمان رالوته یې له پاسه او ګورم ورته دا خوا د خدای ولي ده په اسمان کې ګرځي، ما په نسبت باندې هغه یو توت اهمیت هم نه لري. بخښنه غواړم دا نو لږ اکسټریم افکار دي خو دغه دي نو هدف مې دا ده ورور زما د ده په اړه زما عقیدت یوازې هغه وخت چې موږ ملي امنیت ته مثبته شاهدي ورکړه. بالکل موږ فکر کوم دغه اکسټریم حالات کې که نه قرار صاحب، او زما په نظر باید داسې حالات کې باید زموږ افکار باید همدغسې قوي اوسي
ولو که بعضې انډیوالان یا ملګري پرې لږ زره خفه کېږي، خو هغه به خپله به دې حقایقو ته رسېږي. دغه د دیني مافیا چې جوړه شوې ده که نه، او په دې کې ډېر لاس لري، او تاسو ښه پوهېږئ چې حتی دغه جوماتونه او دغه منطقې سره ویشل شوي دي. دلته به فلانی دغه ملایان او چڼیان هلته کوټې جوړول او دغې دا داسې یو تجارت په شکل نه دی شوی. په دې باندې یو ریسرچ زموږ یو ملګری کوي، که به د خیره پوره شو بیا هغه به زه تاسو سره شریک هم کړم. دا دې موضوع ته هم د چا فکر نه دی قرار صاحب، که نه موږ خو همیشه د هغه استخباراتي بخش یې کوو، اما دلته خپله دغه په یعنې بعد د استخباراتو نه په سیمه ییزه سطحه باندې دغه خلک انوالو دي، دلته یو تجارت شکل غوره کړی. دې باره کې تاسو معلومات لرئ قرار صاحب؟ معلومات خو مشخص نه لرم په لیکن ټرینډز موږ تاسو هم لوستلی سو. البته یعنې ډېر واضح معلومیږي چې اوس ریونډ به څومره عواید لري. 2 میلیونه انسانان د کال ریونډ ته ورځي. داسې هر سړی $1000 مصرف کړي هلته، $1000 نه بیخي چې 1000 کالدارې مصرف کړي. 2 میلیونه ضرب 1000 کالدارې 2 میلیارده کالدارې سوې، او 1000 کالدارې خو نو بیخي هغه خبره ده. یو څوک چې ریونډ ته ځي لږ تر لږه 100,000 خو له ځان سره وړي، هلته یې مصرفوي. نو دین تر دین ښه بزنس شته نه. اصلا د سعودي د حج و عمرې عواید نټ عواید یې چې دي $10 بلیونه دي. $10 بلیونه نټ، ګروس نه درښیم. نو دغسې د په نوره نړۍ کې د هغه دین ته په کپیټالیسته نړۍ کې خو یې بیخي سپینه کړې خبره. هلته خو کلیساګانې ټول دوکانونه دي، خرڅېږي په پیسو باندې، په یو بل باندې. دلته خو یې بیخي دغه کړې یو انډسټري په سترګه ورته ګوري او دا. خو لیکن زموږ طرف ته هم دغسې ده، زموږ طرف ته په ډېر کرپټ شکل ده. دلته یې هغه بزنسونه دي قانوني کړي دي، لیکن موږ خواته خو دې باندې موږ هر وخت خبره کوو. د هر مذهبي سلسله چې ده هم د سیاست یو هغه ده او هم د تجارت یو منبع ده. مدرسې د اوس مفتي شاکر یو خبره هم دا وله چې مدرسې چې دي دا جومات دوکانونه دي، هغه د ملایانو دوکانونه دي، د عواید سرچینې دي. او دوی یو تقریر ما اورېدلی او ډېر جالب بولو چې څنګه ملا البته ده خو به ډېر په عام فهمه لهجه باندې او په اکثره به د طنز ته ورته لهجه باندې خبره کوله. خبره یې په دې کړې وه چې دا ملایان چې هغه ته ولاړ شي چې ته 100 روپۍ ورکړې څنګه غږېږي، یعنې تا د پیسو په تناسب باندې دی خبرو ته مرچ او مساله وراچوي. که دې لږ پیسې ورکړې وې بیا ډېر داسې په جوش کې نه غږېږي، بیا چې لږ ډېر روپۍ ورکړې بیا ډېر په جوش کې غږېږي. دا خبره خو او بیا هغې خواته خو په لویه کچه خو یې پرېږده، په دا وړه کچه درته یادوم. مثلا د عادي چړیانو دغسې دي د مدرسو هلکانو دا یې لا کرپټ کړي. دا مثلا چې یو هغه ته ځي فاتحې ته ځي، بیا هلته دوی په جیب کې پاکټو کې پیسې وراچي. دا د فاتحې ته چې دا ته قاریان راولې دو ته بس صابونونه ورکوي، په هغه کې په پاکټو کې پیسې ورته اچولي، هغه هېڅ خوند نه کوي. نو له دې وړې کچې رانیولې تر لویې کچې پورې چې موږ په هغه ورځ د باړې د پیر مثال ورکړ چې څنګه هلته یو لوی لنګر جوړ او ډېر خلک ورته راتلل او ډېر بازار لګېدلی و. خلکو به باړې ته به د ډېر خلک تلل، ټکسیانې به تلې، موټر به تلل، بسونه به تلل د باړې د پیر په خاطر. هغه چې هغه ځای وکوچېده، خو واضح خبره ده چې ټول لنګر ورسره وکوچېده پنجاب ته، او دا ټول مراجعین دي داسې د هغه پنجاب ته وکوچېدل، او په حقیقت کې یو اکانومي ورسره یو صنعت ورسره وکوچېده. دا خبره م هغه وخت وکړه. دغه یو مثال دی باړې د پیر. دا زیارتونه او د زیارتونو په شاوخوا کې چې بازارونه دي او اورسونه دي او دا کیسې دي، دا یې بل مثال دی چې څومره غټ عواید لري. او د ریونډې د تبلیغ اجتماع بل مثال دی څومره عواید لري. حج و عمره بل مثال دی څومره عواید لري. نو مذهب خو او دا مدرسو ته چې خلک فنډینګ کوي، خلک پیسې ورکوي له ټولې دنیا، دا پیسې خو هم په حقیقت کې په اکانومي کې انجکټ کېږي. سیرل دی چې پاکستان ته پیسې ورځي
او له ټولې دنیا پیسې ورځي. ته باور وکړه ما دلته په دغه کې څه وخت مخکې مې یو کلیک کېکاږه د هغه په نامه یوه کاناډایي ښځه ده د لا حول ولا قوة نوم یې دفتر نه هېر شو. ما د غزې په خاطر باندې یو خدای پاک دې په ریا کې نه راولي یو څه روپۍ مې واچولې د هغې په هغه لینک ته مې پیسې ور ولېږلې. نو بیا اول مې پیسې ور ولېږلې بیا یې ویبسایټ ته ولاړم. ویبسایټ ته چې ولاړم صاحب دلته په دې په دا ویبسایټ کې وروره بیا پاکستان ته پروژې دي او څو سمې برابرې د غزې برابر پروژې دي دوی په پاکستان کې دي. له کاناډا پیسې وړي پاکستان ته، هلته غزه خواره پرته ده، هلته افغانستان له یتیمانو ډک ده، هلته ورور پلسو نورو ځایونو کې د اسلام په نامه باندې میلیونونه انسانان کونډې یتیمان دغه دي، او دلته له کاناډایانو پیسې شکوي پاکستان ته وړي. نو د اکثره دا دیني ټولنې دي، مثلا اسلامیک ریلیف دی په امریکا کې ډېرې غټې پیسې کته پورته کوي. د اسلامیک ریلیف ټول منابع دغه ته سوق کېدل، پاکستان ته سوق کېدل، ډېر غټ مقدار پیسې د اسلامیک ریلیف پاکستان ته لیږل کېدې. نو هلته خو اوس دغه ونه سي ځکه هلته زموږ ملګرو کار پکې کوو، نو د هغو له درکه چې ډېره پخه بې عدالتي په خپله په د اسلامي چارټي ارګنایزیشن کې په دې اعتبار روانه ده. په غرب کې څه چارټي ارګنایزیشنز دي دوی ټول کنټرول کړي دي. په غرب کې جماعتونه او مذهبي ټولنې دوی کنټرول کړي دي. دلته د بي سي مسلم اسوسییشن په نامه په دې کاناډا کې پاکستانیانو اډه ده خپله د په دې مشرۍ کې د ایسای متقاعد جنرالان دي او دلته وروره په سیاست کې هم فعال دي او ډېرې غټې پیسې له دې ځایه انتقالوي. هدف دا دی چې دا ټول د دین په نامه بزنسونه دي صاحب او لسیزو روان دي. له غرب هم پیسې را چانل کوي، له عربو هم را چانل کوي، د موږ له افغانانو هم شکوي. په دغه حالت کې په دې پاکستان کې بله ورځ مې د مفتي دغه خبره کوله، دا بل اوس دغوره مفتیان دي، نورالدین وایي د ما په هغه کې د ما جومات ته 40 کروړه روپۍ پکې مصرف سوي دي، 11 کروړه یې پاکستانیانو راکړي دي، دا نور ټولې افغانانو راکړي دي. ته اوس دې بدبختي ته ګوره صاحبه، په پاکستان ته افغانان له دې ځایه پیسې وروړي. ته د دوی خپل حال ته ګوره، دوی لوږې، د دوی فقر، د دوی بې دربدرۍ ته په پاکستان کې. او دا خبره صحیح ده، دا خبره زه عین خبره د آیت آباد د فیض 1 د جومات یو امام و، دغه خبره زما په یاد ده. د فیض 1 د جومات په باره کې ویل وایي ما ته دغه جومات ته ټولې پیسې افغانانو راکړي. یعنې فیض 1 جومات د بلال مسجد په آیت آباد کې دا ټول ازاربوزو او دستخیلو جوړ کړی. نو خبره دا ده وروره له دغه خواره افغانه دومره پیسې د دین په نامه دوی شکوي چې صحت یې نسته. مهرباني مدار صاحب ما ته یو پوښتنه پیدا شوه. تاسو په خپلو ګرانو عزیزانو سلام علیکم. وعلیکم السلام. بله صاحب تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې یو ښه ورځ تاسو ته غواړم. مننه، ښه وخت اتل صاحب، خدای په امان. تاسو په خپلو خبرو کې یو ځل وویل چې د دین په نامه باندې دوی دغه کارونه ترسره کوي، مشخص هم نه کړه څوک، او بیا مو ویل چې مدرسې دي، مسجدونه دوی هم ګرم وګڼل. نو پوښتنه دا ده چې اوس تاسې مشخصه مو نه وي د پرو کانټرا کړئ چې څوک په دغه سیمه کې دغه ټول کارونه د اسلام په نامه ترسره کوي او په لویه کې دا خلک څوک دي. دغه ما پوښتنه وه. داسې ده ښه قرآن کریم کې چې دی هغه په باره کې راځي چې ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل. کنه نو موږ هم دا خبره مګر کم عامه ده، اکثره ملایانو پیران د خلکو مالونه په باطل خوري. دغه عینا لکه هغوی چې هغه دین یې د اهل دینو ورته فاسد کړ او په تجارت یې بدل کړ. په موږ باندې عموما مشخص چې څوک لوری سړی نسي یادولی، عموما د موږ دین هم د تجارت او د معیشت وسیله جوړه سوې ده ډېرو خلکو لپاره، بالخصوص د ملایانو د پیرانو لپاره.
زه دا وایم چې څوک مشخص یاد کما زمونږ په دین کې خو کوم عیب نشته. دغه زمونږ دین دغه واضح خبره ده. نو موږ کله ویلی چې په دین کې عیب ده؟ نو دا خبره غلطه ده. دین په خپله مظلوم ده. په دې خاطر ومویل جوماتونه دي دا دي فلان دي. دا خو جوماتونه یې جوړ کړي دي ورنه. دا خو د موږ د دین مشکل نه ده. بله دغه جوماتونه که استخباراتي پوښښ پې نه وي یا دغه ازاد واوسي، خو د موږ د دین پیام خو ډېر ښکلی پیام ده که نه. دغه ما منظور ده. نو دا خو واضح خبره ده. موږ خو دغه خبره کوو. ما خو مخکې هم درته وویل چې که مفتي شاکر یوه خبره یې همدا وه، یو اساسي پیغام یې همدا و چې دا دین د تجارت وسیله جوړه سوي یو، او بله خبره یې د دغو خلکو د ټیکهدارۍ نه دین خلاصول غوښتل. د دغه سره تاسې د مصاحبه واورئ. استخبارات په دغه ټولو مدرسو یا په دغه پښتنو سیمو باندې خپل د اثر لري او نه غواړي چې دوی خپل هغه هر فعالیت چې که پښتو ټولنې ته خدمت یې هغه هم نه پرېږدي چې دوی ترسره شي، که دین ته خدمت یې هغه هم دوی نه پرېږدي چې په ټیټ توګه باندې ترسره شي. که موږ داسې ووایو چې دغه ټول اثر د پنجاب نه ده په دغه سیمه باندې، که دغه د پنجاب دغه سیمې نه نه ټول د پنجاب نه ده. ګوره افغان صاحب، دا ډېره محلي ایشو هم ده. یعنې د موږ په افغانستان کې هغه ته به معلوم وي، احمدي صاحب ته، نور دوستانو ته، په افغانستان کې ډېره زیاته ملا ځپلې سیمه چې وه هغه د افغانستان د غزني د اندړو پټاره وه. د اندړو سیمه چې وه دا هغه د ملا مشک عالم له وخته د ملا مشک عالم سلسله همدلته لنګه وه، په اصطلاح له دغه ځایه شروع کړې وه. نو دلته ملایان له ډېر پخوا فعال وو. بیا چې کله د شور بازار حضرتانو د امان الله خان په مقابل کې فتنه وکړه، بیا د نادر شاه په وخت کې دلته یو ډېره غټه مدرسه جوړه کړه د نور المدارس په نامه. دا مدرسه تر اوسه پورې سته او د طالبانو په حرکت په رامنځته کولو کې د دې مدرسې ډېر زیات رول و. نو ته باور په خدای وکړې د موږ د محلي ملایانو په هغه وخت کې خو استخبارات څومره داخل وو یا نه وو، دوی په دې دین باندې هم اکثره د تبابتونه ملایانو کول. ملا به و صاحبه له ځانه طبیب به یې په ځان نوم یې کوه. صاحبه د موږ ورور ډاکټر دی، یو ناروغ ورته راغلی و، یو مولوي دی د ګیرو په دغه هغه کې په خېټه کې په دا تسې کې ستن ورننه ایستې وه. د هغه سړي ورته ویلې چې تا توری غټ سوی ده که څه شی سوی ده، او کوم کې زوړ کتاب به د طبابت لوستی، د هغه له مخې وروره علاج پې کړی و. بیا هغه انفیکشن کړی و، د موږ ورور بیا علاجونه پې کوه. هغه کیسه کوله، مولوي افسر ورته وایي که څه بله. نو د علاجونه یې کول، صورت دعوې به یې لیکلې خلکو ته، صورت دعوه به یې تا ته در ولیکله. د موږ په سیمه کې د منار مولوي مشهور مولوي ده، تا ته به یې صورت دعوه در ولیکله. بیا به یې د تا مدعي ته حوال ورکړو، وایي بچو دته مې صورت دعوه ورلیکل ده، له ما پرته یې بل هېڅوک هم نشي ماتولی. 200 روپۍ راوړه، دته مې په 2 ورلیکل، ته 200 روپۍ راوړه، زه دا صورت دعوه تر هغه قوي در ولیکم. بیا به یې تا ته صورت دعوه در ولیکله. نو دا داسې دا خو استخباراتي کیسه نه وه. دا وروره موږ د کلو ملایانو په مختلفو انواعو فساد کوو. دغه ټول حالتونه په نغ وخت کې راځي چې علم کم سي. هغه ټولنه کې چې علم کم سي، بیا خلک په دغسې خرافاتو باندې علم او دا خو په دې پورې ماړه لري چې ته علم څه شي ته وایې. دغه منطقه کې دغه څوک کوي، څوک نه غواړي چې مثلا دغه پښتانه دغه علم چې الله پاک موږ ته یو استعداد راکړی، موږ شکر په دین ته هم وفاداري، وطن ته هم وفاداري، خاورې ته هم ژبې ته هم موږ داسې د جنګ څوک دي چې دغه د موږ منځ کې راننوتي یا دغه موږ منځ کې کار کوي. موږ باید په دغه موږ څه خپله جهاني سیاست ته ډېره علاقه لرو نسبت دغه داخلي، په دې خاطر که دغه د پاکستان او د دغه سیاست موږ درته ووایم توګه موږ وڅېړو، نو دغه کې د پنجاب او پنجاب د چا غلام ده، د چا سیاست د انګلند سیاست مخکې دی، د امریکا ډالرو د سعودي په ریالو باندې دغه منطقه کې غواړي خپل هغه شتون چې پنجاب ته لکه څه موږ شاته لاړ شو. د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې چې دغه کرښه جوړه شوه په 1893 کې، نو بیا تقریبا یو 9 کاله بعد دغه مسلم لیگ په پاکستان کې په دغه خوا کې هغه وخت پاکستان لا تاسیس شوی نه، نو مسلم لیگ ایجاد شو او دغه مسلم لیگ فکر کوم په 1940 کې د پاکستان د جوړولو غوښتنه وکړه. چې هغه وخت کې چې کرښه جوړه وه، نو هلته خو دغه پښتانه سره بیل کړه، دلته دوی خپل بغاوتونه وکړه، راجیګ شول. بیا انګلنډیان یعنې هند برټانوي هغه وخت
امیر عبدالرحمن خان ته یا د هغه حکومتونو ته دا صلاحیت ورکړی و چې هغوی دې په دغه یاغستان باندې یا په پښتانه څه یادول چې دوی د صلاحیت کنټرول ولري. نو بیا چې پاکستان په 1940 ایجاد شو، بل هغه نه دغه مسلم لیګ او هغه پنجابیانو کوشش وکړ چې دغه خپل اثر په دغه نور خوا باندې زیات کړي او ورو ورو دغه موږ حکومتونه حتی ما څه اورېدلي ته داود خان او دې پاس حکومتونه هلته خپل خدمتونه لرل خو د کرخنه. نو دوی دغه ورو ورو تر دننه پورې څه روانه ده. دغه سیاست دغه سلسله ده چې دغه پښتانه نه پرېږدي هلته داسې بیداره سي یا مثلا هغوی دې سیاست کې رول ولري، ځکه هغوی دې پنجابیان غواړي چې دغه سیاست او د پاکستان د ایجاد نه چې دی واک کې دي تقریبا هغه وساتي. نو دغه پښتانه چې وژل کېږي او لکه پېښور کې مخکې یاده شوه چې هاخوا څوک په چا باندې باور نه کوي چې کوم ښه پښتون دی کوم پاکستان ته کار کوي کوم موږ ته کار کوي، زړه نازړه وي. دا په دې بیچارهګانو په دغه اواخرو کې چې دغه اجتماعي شبکې پیدا شوي هغوی دې کولی چې خپل نظر یا اړیکه موږ سره وساتي او لږ زره هغه جرأت او انرژي ورکړي چې خپله خبره وکړي. نه تر دې نه مخکې پاکستان کې دغه خلک ټول معقوله کې ژوند کړی چې ډېر شدیده استخباراتي یا مثلا نظامي هغه پوښښ لاندې دي او دوی نشي کولی په ازاده خپلې خبرې وکړي. هغه چا څه کړي که یو نفر لږ زره یا یو بیرغ هم د نو هغو نه موږ منندوی یو. د ما په نظر د یو پښتون په نظر هغوی د پښتو ته کار کړی، اسلام ته که چا کار کړی او که چا نه ده کړی هغه هم ټولو ته معلوم دي. نو دغه سیاست زه فکر کوم دغه ټول د پنجاب د هغوی د غواړي خپل همغه قدرت وساتي اخوا او دې خوا خو موږ پښتانه هغه خپل حق غواړو او دې هم پوهېږي موږ سره په دغه دښمنۍ کې. نو اخوا دغه موږ پښتانه ځپي او غواړي چې دغه ځمکه تر خپل ولکې باندې وساتي. دغه ما نظر ومنم. قرار صاحب په دغه هغه کې خو په دولتو نظامو کې معموله داسې اول باید اسلامي ممالک زه یادومه په دې کې خو معموله داسې باید د میراب واګې په خپل لاس کې ونیسي. موږ او تاسې ولې نه یې موافق شوي په دغه باندې چې د میراب واګې د دولت په نفع د دولت یو نظام په نفع خپل کو ولې نسو کوی؟ ولا زه داسې فکر کوم البته مسله خو له ابتدا خرابه ده. مسله داسې ده چې کله امان الله خان دغه هڅه وکړه انګریزانو په ده باندې تور ولګاو چې دا یو راډیکال ریفورمیست او د راډیکالایزیشن رادیکالوالی دا یې تحمل وړ نه ده. خلاصه خو انګریزانو د امان الله خان د تخته را نسکوره کړه. بیا چې نادرشاه کله راغی، نادرشاه اوس خو موږ ته خو هغه مسایل نه دي معلوم چې نادرشاه په کوم توافق له انګریز سره راغی، ځکه نادرشاه خو بیرته د انګریز له لورې راغی، د هغوی په خوښه راغی او انګریزانو یو کار وکړه. کوم خلک چې د امان الله خان په خلاف پاڅولي وو هغه خلک یې د ملګري کړل. مثلا د شوربازار حضرتانو دا د امان الله خان په مقابل کې را پاڅولي وو، هغه یې بیرته د ملګري کړل. دغه د جیلانیانو کورنۍ وه چې دا ټول هغه د انګریزانو جاسوسان دي. دا د امان الله خان په خلاف ول، دا یې راوستل د ده په طرفدارۍ واقع کړل، د نادرشاه طرفداران یې کړل. دغه حضرتان یې راوستل، د دوی په خوله باندې د سلیمان خېل او ترکي او اندړې بیرته ټول د نادرشاه ملګري کړل او بچي سقا او تخته یې ورته رانسکوره کړه. زه فکر کوم ځکه په هغه وخت کې دوی یو کار وکړ نادرشاه. اول خو دا ولو چې ملایانو ته یې ډېر زیات دغه ورکړل، امتیازات ورکړل. دغه امتیازات چې د ملایانو ته ورکړل دا یې د انګریزانو په خوښه ورکړل. دغه د پروتوکول برخه وله انګریزانو سره. د شوربازار حضرت صاحب یې راوست، دا یې عدلیه وزیر کو. 4 غټې مدرسې په افغانستان کې جوړې کړې په دولتي فنډینګ باندې او ډېرې قوي مدرسې ولې چې دا یوې نوم ما مخکې در واخیستې، نور المدارس و ضیاء المدارس و فخر المدارس و چې و هغه د تخارستان مدرسه چې ورته وایي دا او دا د هډې مدرسه چې ده دا مدرسې جوړې کړې. د دې مدرسو ته ته خو وایي چې دا سټیج یې باید کنټرول کړی وای، دوی بالعکس
مدرسو ته یې ملایان یې له عسکري معاف کړل او مدرسو ته یې په خپل سر د عشر او د زکات راټولولو صلاحیت ورکړ چې دا په حقیقت کې په خپل ذات کې غلط کارو ځکه چې ټکس او مالیات خو د زکات او عشر خود مالیات دي یو ډول دیني نو دا خو دولت باید راټول کړي او یا خلک په خپل هغه د هغه متعدین د احکام مطابق غریبانو ته تقسیم کړي دا اول ملا ته ورکول کېدل او بیا په خپل سر د ملا لخوا ټکس راټولېدل له خلکو دوی دومره صلاحیتونه درلودل دغو ملایانو چې دغه د نادرشاه په سیمه کې او په کلو کې په اطرافونو کې پرې ایښي وو چې دوی به خلک پنش کول یعنې موږ په غزني کې دومره زور دی خلکو درلود چې د دوی له خوښې پرته به چا په سیمه کې یو مذهبي نظریه نه سوی ورکولی ما ته دا کیسه مخامخ دغه کړې ده خمارو مولوي صاحب ورته وایي د مشهور مولوي صاحب د موږ د مقر ولسوالۍ و ده وویل وایي ما د ظاهرشاه په وخت کې فقط دومره ویلي وو چې دغه موږ تاسې پیرخانه چې ده دغه حضرت صاحبان زه وایي کابل ته دوی کور ته ورغلم په کوم مناسبت باندې نو وایي دوی مې ولیدل چې ډېر شیک شیک ګرځېدل او ښځو یې بیخي د حضرت صاحبانو د کورو ښځې وایي د حجاب مجاب خو نه وو بیخي داسې بربنډ غوندې لباسونه یې اغوستي وو وایي زه دا خبره ما ته ډېره تعجبه ښکاره سوله چې دا خو شریعت خلاف دی سره له دې چې ډېر عقیدت خلک ورته لري د موږ حضرت صاحبانو ته وایي زه طالب وم په دې وخت کې ما ویل چې دا خو د شریعت خلاف دی دا شی خو ولا داسې ما ته په سور نه ښکارېږي وایي کرار لاړم دا خبره مې په یو ځای کې وکړه چې دا حضرت صاحبانو قربان سمه نور خو ښه خلک دي ښه سلسله یې دا ده خو دا دوی په خپله داسې په شریعت نه دي برابر دا به څنګه یي دا مسله ده ویل وایي زه یې نږدې وایي مباح الدم کړی غوندې وم یعنې په دا سیمه کې یو ډول چغه ګډه سوه په ما پسې سیاله د حضرت صاحبانو پسې خبرې کړي دي او دغه رقم یو غوابی راغلی ده او څه شی ده او څه شی ده بیا وایي زه شپېته ملایان د شپېتو ملایانو په منځ کې توبه راوغوښته او زه یې بېرته ما وایي توبه وایسته ما وویل چې د ما هدف دا شی و هدف مې دا شی نه و خلاصه دغه مې وایي بېرته مې خطیبیني ورته کش کړله او بس د حضرت صاحبانو مقابل کې مې ګستاخي کړې وه بیا مې ویل چې بیا به دا ګستاخي نه کوم ته فکر وکړه دا د ظاهرشاه په وخت کې د موږ په غزني کې د ملایانو د زور هغه کچه وه دې خواته کته کندهار خواته د زرمت خواته خروار د پښتنو سیمې ټولې د ملایانو په هغه وخت کې د ملایانو تر تاثیر لاندې وې مسله دا وه ظاهرشاه خو دې ته د هغه نوم ورکړی و چې زه یو هارموني ده په اصطلاح ولس او پاچا یو ډول سره په آشتي کې دي د هر سړي خپل ځای معلوم ده ملایان خپل کار کوي یو پیران خپل کار کوي یو پاچا خپل کار کوي بیوروکراټ خپل کار کوي دلته موږ په ښارونو کې عادت ګوشتي جورابې اغوستې دي وروره په ښارونو کې شیک شیک لوکس ښارونه مو دي د اروپا په سطحه ژوند کوو پرېږده په اندړو کې دي دغه ملایان دي دوی خو انسانان دي دوی خو به مې یو څه شی خوري که بیا نه خوري او دا ډېره لویه اشتباه وه له هغه وخته دا شی اهمال سوی ده او زه فکر کوم دا د انګریزانو سره د همغو پټو پروتوکولونو په اساس باندې دا کار کېدو دا د انګریزانو سر پوښتنه همدلته مطرح کېږي چې موږ باید دا ووایو د افغانستان دغه مبارک دین چې ده د موږ خلکو ډېر سپېڅلی پاک دین ده مخکې د دین اما د پاکستان له تاسیس نه بعد ولې د پاکستان یا پنجاب د خپل دیني مراکز ټول د پښتونخوا خاورې ته انتقال کړ دلته ایجاد کړل یعنې ټول هم دلته دي او ولې دغه دلته یې لکه تاسو څه وفرمایل مثلا مدرسې دي اما افکار یا څه نه وو اسلامي نه وو او بیا پاسته کې دغه افکار داسې شول چې چا به د دې مدرسو په مقابل کې کومه خبره هم نه سوه کولی ورو ورو دغه مثلا دا افراطي ذهنیتونه هم داسې لږ سره دوی وپالل او دغه افراطي فکرونه هم چې دي دغه یې موږ خاورې ته هم د همدغه خوا نه راځي او راغلي دي نو دغه ولې داسې دغه پاکستان ولې دغلته دغه خپلې دغه خاورې کې پښتونخوا کې دغه مدرسې د چی لپاره ایجاد کړي پوښتنه دلته دا یو سیاسي پوښتنه ده چې ولې دغه ایجاد کړي او دا د څه لپاره څوک دلته دغه مدرسو ته مثلا مالي کومک کوي
څوک ورسره دغه قدرت ورته چا ورکړی لکه تاسو وویلې چې دغه یو خاص قدرت لري دی د وشو ټولولو او نورو مسایلو دغه قدرت چا ورکړی اوس مثلا دغه څه پوښتنه مثلا دلته ده دا که په دې مونږ وګورو چې مثلا زمونږ ځای هلته خبرې دي دا مونږ سر نه خلاصوي مونږ باید په دې پوه شو دغه ځوانان چې دغه مدرسې چې دي دغه د چا لخوا نه حمایه کېږي دغه ولې ایجاد دي او زمونږ پاک دین څه په زمونږ په وطن کې ده دا د سپېڅلی دین ده که مونږ دې په ارامه پرېږدي نو مونږ لکه نیکونو نه څه زده کړي دي او اورېدلي هم دي هغوی دې داسې افراطي فکرونه هم نه لرل دلته مسله دغلته دی تاسو داسې ده افغان صاحب اول خو دا داسې دا د پاکستان له جوړېدلو دا کیسه نه ده راشروع سوي دا مسله د مغولو له وخته وه ما یو وخت د اخوند درویزه کتاب په کور کې پیدا کړ قلمي نسخه خپل نیکه موږ ډېر زیات کتابونه درلودل په کور کې نو د نیکه په کتابو کې مې د اخوند درویزه قلمي نسخه پیدا کړه بیا ما کابل ته سمیم صاحب ته راوړه زه نو ډېر ورته خوشحاله وم چې اخوند درویزه دا خو غټ تاریخي سند مې پیدا کړی ده بیا هغه راته ویل وایي دا خو مغولو د اخوند درویزه کتاب دومره خپور کړی ده په پښتنو کې ځکه په هغه وخت کې ملایان مغولو په پښتنو کې مسلط کړي وو او د ملایانو په وسیله باندې پښتانه کنټرولول او د مغولو خو هغه دا وه چې مغول چې دی هغه پاچا ده او اطاعت د امیر فرض ده او لکه عین هیبت الله چې نن کومه خبره کوي ستاسې اطاعت وکوي او اطاعت د اولوالامر فرض ده په همدې ملایانو په هغه وخت کې هم دغه خبره کوله ستاسې د عالمګیر او د اکبر باچا او د عالم دا بل څه نومېږي د دغو اطاعت وکوي ځکه دا خو د اسلام امرا دي او تاسې که د دوی مخالفت کوئ تاسې د اسلام مخالفت کوئ نو د دغو ملایانو په وسیله پښتانه پخوا کنټرولېدل تر انګریز مخکې حتی د مغولو په وخت کې کنټرولېدل په همدې خاطر مخکې ما دا کیسه وکړله چې د اخوند درویزه آثار دومره خپاره سوي په پښتنو کې دومره پښتنو کې مشهور کړی سوی ده مغولو کې مشهوره و دا کیسه له هغه وخته روانه وه بیا د انګریز وخت چې راغی هم طبعا انګریزانو په افغانستان کې د خپل انفلوئنس ساتلو لپاره انګریزانو خو په لویه په ټوله مستعمره کې په هندوستان کې او په افغانستان کې په هغه وخت کې خو لوستي خلک ملایانو نو مکتبونه نه وو ماډرن ایجوکیشن نه وو نو څوک چې په دې ټولنه کې لږ لوستی و هغه ملا و نو انګریزان راولاړ سول په لسګونو زره ملایان یې په پیرول کې وساتل ځکه انګریزانو یو کار دا کوو چې ریسرچ به کوو په ژبه به ریسرچ کوو په تاریخ به ریسرچ کوو په لرغونپوهانه به ریسرچ کوو مختلفو موضوعاتو باندې انګریزانو هر افیسر چې و هغه په حقیقت کې یو اکاډمیک ریسرچر هم و نو بیا به د دې ریسرچ لپاره به ملایان ګمارل له ځان سره به استعمالول ګمارل کار به ځینې اخیست په سیاسي بلواګانو کې هم د دوی په دوی په وسیله کار کوو خلاصه هغه په هغه فصل کې هم کار کوو پاکستان ځکه ملایانو ته ډېره سرمایه ګزاري پرې وکړه چې دلته سړې جګړې دوران و او سړې جګړې په دوران کې افغانستان چې دی هغه ډېر کوشش ورباندې وسو د غرب لخوا چې د غرب بلاک ته راسي او په سیمټو کې شامل سي دغه کې د غرب علای سي دې شي ته تن نه ورکوه بالاخره دوی د افغانستان د اشغال پالیسي رامخته کړله د افغانستان د اشغال لپاره یې مدرسو ته کش ورکړ حقاني او د افغانستان ملایان یې راوستل دلته به روزل د افغانستان د نظامونو خلاف تر دې چې د تحریک حکومت تختی را نسکورېدلو ته نږدې کړله نو روسان مجبور شول چې افغانستان کې مداخله وکړي د امین په وخت کې هغوی مجبور شول چې په افغانستان کې مداخله وکړي ځکه چې دلته د اخوانیانو تهدید او د ملایانو تهدید پاکستان دومره لوړ کړ چې روسانو نه سوی کولی چې داسې یو نږدې سیمه مهمه سیمه په خپل ګاونډ کې دغه په لاس کې پرېږدي د غربي استخباراتو ته وسپاري نو هغوی په مقابل کې مداخله وکړه او د افغانستان بدبختي شروع سه تر ننه پورې دا کیسه روانه ده غوثی صاحب تشکر احمدی صاحب سلام احترامات ساعت عبادت قبول باشه قرار صاحب خوشحال هستم که شما را در لایو با خود دارم واقعا یک جوان با افتخار هستین نظریه بسیار عالی دارین همیشه
و مفکوره بسیار عالی، درک بسیار بلند. واقعا ما به صحبت های شما افتخار میکنم. قرار صاحب، من یک سوال دارم، اگر خدا کنه احترامی نشه. این خوب امو اصل نقاط شما، نقاط بارز شما اشاره میکنین. بس در ایست که چطور جلوگیری شود از جوانایی که در این مدارس استخدام نشن، استفاده نشن، مورد از امو احساسات دینیشان مورد استفاده قرار نگیرن. حداقل برای نمیم خو یک گام برداشته شود که اگر امیم روز هم جوانا را، اطفال خود، امی فامیلا آگاهی دهی شود که در این مدارس به طور قطعی اولاد خود باید در اوج شامل نکنند. حداقل برای جلوگیریش هم، برای پیشگام کردن از این سوی استفاده خو یک قدمی را اگر شما اشاره بکنین و یک روشنی بندازین، کار بسا نیک است. مثل که مولوی صاحب منیره که خداوند جنتا نصیبش بکنن، که یکی از علمایی بود که واقعیت برملا می ساخت و امو اصل دین اشاره می کرد. قرار صاحب اگر در این نقطه هم شما یک چیز را روی دست بگیرین تا ای که یک آگاهی دی کلی شود. مثلا یک جوانی که در ساعت، خصوصا قسمی که افغان صاحب گفت، چرا همی افراطیت دینی را زیادتر رشد میتن در ساعت خیبر پختونخوا و در ساعت از امو متاثر میشه، حتی در همین قسمت لر و اوبر در همین قسمت زیادتر رشد میکنن. به خاطر جلوگیری از اینمی اهدافشان شومشان حداقل برای جوانا، برای نسل نو، برای نسل آینده یک روشنی بندازن تا ای که قربانی و یا شکار همین مدارس افراطگرایی و یا ترویج افراط نشوند. ممنونتان. تشکر. اول خود تشکر از حسن نظرتان درباره ما. مسئله دیست که برای هر چیز وقتی که واکسین تهیه میشه باید از جنس همون چیز باشه. خلاصه یک مریضی اگر چیز دور نرم از موضوع، موږ د دینی افراط په مقابل کې دینی پوهې لوړولو ته ضرورت لرو، ځکه چې دغه واکسین باید د همدې شي له جنسه وي. یعنې داسې نه چې کېدای چې موږ لکه هغه ملایان چې وایي د سحر د ماتولو لپاره بیرته سحر ته ضرورت ده، دغسې د دغه دینی افراطیت د ماتولو لپاره د دینی روشنفکرۍ عامولو ته نهایي زیات ضرورت دی. دغه مفتی شاکر غوندې خلک چې دوی ډېر زر حذفوي، د دې علت دا ده چې دوی پوهېږي چې دا واکسین خلکو ته ورکوي. یعنې اکثره واکسینونه چې همغه مریضي خو راخیستي ورته موډیفای کړي انسان ته یې بېرته ور انجکټ کوي او هغه ناروغي ورباندې هغه کوي، دفع کوي. نو دلته خپله دیني افکار که تاسو د دین له ادرسه که یو سړی روشنفکري خلکو ته ورکوي، هغه په مراتبو ډېره مؤثره ده نسبت دې ته چې ته یوه تقابلي ایډیالوژي راولې د دې سره په مقابل کې واچوې. که ته مثلا غواړې چې دیني افراطیت په کمیونیزم مات کې، دا مشکله ده. که ته غواړې دیني افراطیت په یو بله وارده سوې نظریه باندې مات کې چې هغه په تقابل کې، دا مشکله ده. نه تنها داسې مشکله ده، کله کله د تقابل څخه مقابل طرف قوت اخلي. که هر څوک یو مقابل کې یو څوک پیدا کړي، دغه بل طرف ورسره قوي کېږي، ځکه چې حمایت پیدا کوي یا د خلکو هر ډول ملاتړ لاسته ورځي. نو بهتره خبره دا ده چې موږ دیني روشنفکري زیاته کړو په خپله ټولنه کې، او دې لپاره اوس وسایل لرو. خو موږ وسایل نه درلودل، اوس میډیا لرو، سوشل میډیا لرو، د علم و معلوماتو وسایل پراخه سوي دي، اسانه سوي دي، ارزانه سوي دي. نو زه فکر کوم چې که چېرته افغانان اوس خو د موږ ته سیاست پاته ده، ملک مو اشغال ده، له هر څه له بل کاره لوېدلي یو، خو دغه کار کولی سو چې دغه څه دوستان مو په غرب کې دي، وخت لري، هغه خلک چې مثلا دلته انټرنیټ ته ټول خلک لاسرسی لري، یو موبایل ته ټول خلک لاسرسی لري، یو کامرې ته، یو ساوند ریکارډر ته ټول خلک لاسرسی لري. هر سړی دی د خپل درک په اندازه باندې په دې پوهاوي په دې کمپاین کې برخه واخلي.
کتابونه ترجمه کوي، کتابونه ولولئ، کتابونه صوتي کتابونه ولولئ، خپاره یې کوي، ویډیوګانې جوړې کوي، یوټیوب چینلونه جوړ کوي. د دې زما په نظر باندې خو تر ټولو مؤثره لار د دې د مخنیوي چې د هغه پوهه زیاتول دي او مشخصا دیني روشنفکري. د دین په د مسایلو باندې په اساساتو باندې خلک پوهول، اساسي دینی اصولو ته او ارزښتونو ته خلک بیرته راستنول، دا زما په نظر تر ټولو اساسي کار دی، تر ټولو اساسي حل او ضرورت دا شی دی. او دښمن هم دې خبرې ته متوجه دی. هغه خلک ډېر ژر محوه کوي چې د افراطیانو روایت له دیني پلوه نقد کوي، هغه خلک نه تحمل کوي. وی ګورئ چېرته هم یو دیني ریفورمیست سر راپورته کړی ده. په دې جمهوریت کې څومره فالتو انسانان ګرځېدو، په زرګونو په لکونو انسانان ګرځېدو، خو دوی یو ملا چې به 2 ورځې په ملایانو کې وغږېد، 2 ورځې نه یې پرېښود، 3مه ورځ به یې چېرته پړ مخې پروت و شهید کړی وي. هغه ځکه چې دوی په دې باندې پوهېدل چې د دې واکسین له د خپله جنسه ده، یعنې بل څوک د دغه خلکو روایت او نریټیو داسې نشي ماتولی لکه یو ملا چې ماتولی شي، یو دیني عالم چې ماتولی شي، ځکه هغه دا توان لري چې په هغه دوی په قشر کې دننه نفوذ وکړي. نو یوه لاره دا البته کمزوري لاره ده، ځکه اصلي خبره خو دا ده چې موږ باید وسایل اول لاسته راوړو. یعنې که ته 7 میلیونه افغانان سږ کال مدرسو ته تللي، 7 میلیونه، داسې تخمین کېږي چې 7 میلیونه ماشومان سږ کال مدرسو ته تللي دي. په ښوونځیو کې له ښوونځیو هم تقریبا مدرسې جوړې کړي دي، له پوهنځیو یې هم مدرسې جوړې کړي. په اکثره د اقتصاد په پوهنځي کې زما یو دوست سبق وایي، زوی یې سبق وایي، وایي د اقتصاد په پوهنځي کې د عقایدو کتابونه دي، نور ظلم ده او څه شی ده او څه شی ده، د اقتصاد په پوهنځي کې په هلکانو بیچارهګانو باندې وایي. وایي د هغه ډېره انرژي د اقتصاد تر مضمون په هغه دیني مضامینو ځکه لګېږي چې دیني خلفیه نه لري او لوړې سوي مضامین یې ورباندې مقرر کړي دي. نو هغوی بیچارهګان چې ځان کامیابوي باید ډېر زحمت وباسي، او استادان یې هم وایي ډېر عقده‌يي خلک دي، ډېر خلک ناکاموي. نو هدف مې دا دی چې اوس دوی دومره وسایل په اختیار کې دي او موږ دلته ورته ناست یو په یوټیوبونو په فیسبوکونو باندې غواړو چې مقابله وکړو، دا هم یو څه مشکله ښکارېږي، یو څه ننګونه ښکارېږي. نو ښه نهایتا نتیجه څه شی سوله، څه کول پکار دي زما په نظر. او دا موږ چې ډېر په سیاست باندې فوکس کوو په همدې خاطر، زه اکثره دوستانو ته وایم چې اول باید موږ سیاسي دستګاه جوړه کړو، اصلاح کړو او د دوی له لاسه دا وسایل واخلو، د دوی له لاسه د معارف وزارت وباسو، د دوی له لاسه د تحصیلاتو وزارت، د فرهنګ وزارت، ملي رادیو تلویزیون او د ملک په بیلیونونو ډالره بودیجه د دې خلکو له لاسه باید وایستل شي، ځکه که نه دغه بودیجه ټوله ستا په تباهي باندې لګوي. او ته چې دلته هر څومره کار وکړې تناسب یې نه جوړېږي، د دوی له منابعو سره د تا د منابعو تناسب نه جوړېږي. چېرته ستا وسایلو منابع، چېرته د تا یو 5 چینلونه، چېرته د هغو پوره غټې انسټیټیوشنز لکه معارف وزارت چې میلیونونه شاګردان د هغه په سکوپ کې راځي. نو دا خو نه سره برابرېږي. ته په یو لایف کې دا 10,000 کسان راوله، 20,000 کسان راوله، هغه روزمره د افغانستان د معارف د سیستم له لارې په میلیونونو خالي ذهنه ماشومان برین واش کوي. نو د تا او د ده د وسایلو تناسب نه ده برابر. په داسې وخت کې به ته څه کوې؟ په داسې وخت کې به ته ورځې په ده باندې به کیسه خرابوې. هر وخت چې یو انسان کمزوری وي تر بل انسان، هغه بیا کوشش کوي چې هغه د بل انسان د پروسه د کار اخلال کې نسبت دې ته دی خپله کار وکړي. موږ لپاره هم که راشنلی فکر وکړو، یعنی عقلاني فکر وکړو، عقلاني لاره زموږ لپاره دا ده چې د طالبانو حکومت اخلال کو، په هر شکل چې اخلالولی سي، چې دوی دا جنګ په مقابل کې کوي، هر ډول چې اخلالولی سي. د طالبانو اخلالول ضرور دي، که نه یې تباه کوي مو. او درګرده لګیا دي وروره، دا تاسې اوس کومه ویره څرګندوئ، دا اوس دوی لګیا دي په افغانستان کې دغه خرافات او د وهمیات په ډېر لوی سکیل باندې خپروي او د تاسې ټکس وي، تاسې مالیه پې باندې مصرفوي. تیار شوې؟
نو خبره دا ده چې لاره خو یې معلومه ده، لاره یې دا ده چې روشنفکري رامنځته سي، لاره یې پوهاوی ده او خو دا ده چې عملي لاره یې بیا دغه نه دي. اوس چې موږ څه کولی شو خو همدغه کولی شو چې بس میډیا ته کش ورکو، د پوهاوي وسایل تر خپله وسه پورې تسخیر کو، لکن نهایتا د دې حل چې دی هغه مخکې ورځو کې موږ دلته په دې هغه خیریه بنسټونو باندې بحث و. یو ملګری راغی چې ما مکتب جوړ کړی ده او پنسلان ویشم او کتابونه ویشم. ما ورته ویل سړی ته په دا د میلیونونو انسانانو برخلیک مسله ده، یو مکتب به جوړ کړې، دوه به جوړ کړې، یو کور ته به غوړي ورکړې، دوه ته به ورکړې، لسو ته به ورکړې، یوه میاشت به ورکړې، دوه میاشتې به ورکړې. دا رقم نه کېږي. ته موږ باید دولت لاسته راوړو او بیا د خپل دولت وسایل د دې ملت په رفاه او نجات باندې باید ولګو، او تر څو پورې دولت لاسته را نه وړي او د طالبانو نظام ونه ننګوي په سیاسي لحاظ باندې د دوی د افغانستان اشغال د ترهګرو لخوا او د پاکستاني نوکرانو لخوا پای ته ونه رسوي. ما په نظر دا نور کارونه فایده ولې نه لري؟ فایده لري خو موږ هغه راشو نه سو پې باندې هغه تناسب نه سو پې باندې مراعاتولی. مننه وبښئ، خبرې مې اوږدې شوې، خدای دې وکړي. ډېر پوښتنه دلته ده چې موږ څه رقم کولی شو یا موږ ته څه مشوره راکوي چې اوس موږ د طالبانو نظام چې تاسو ویلي وننګوو، دا په څه رقم موږ وننګوو؟ په سیاسي، په نظامي؟ اول درې مرحلې دي. اوله مرحله د نریټیو را جوړېدلو ده. هغه دا معنا چې تاسې یو وارې خلک په دې قانع کوي چې دا خلک څوک دي او ولې باید د دوی نظام را نسکور سي. د دغه شي لپاره باید کار وکړو، ډېر په لوړه کچه کار وکړو. خلک معنا ده چې از مچ از وی کن، ټول خلک نه، 10,000 کسان برابرې، 20,000 کسان برابرې، خو دا 20,000 شعوري انسانان برابرول دغه اوله مرحله کار ده. څنګه یعنې سره نه شروع کوو 3 کاله 4 کاله د طالبانو د نظام تېرېږي؟ کړی یم، دا شروع هم کړې ده. 3 کاله په 3 کاله کې موږ تاسې د پوهاوي په برخه کې که مو ډېر کار نه ده کړی، دومره کار هم کړی چې طالبان هم په ژړا راوستي دي. دومره کار هم کړی چې دوی هم ډیفنسیو حالت ته د نریټیو له حالت دا فکر کوم چې طالبان چې دي دغه نظام چې دا بهتره ده له هغه 20 کلن پخوا نظام چې موږ نه تېر سو. یعنې بهتره ده، نو بیا ورته پرېوځه، بیا شکایت ولیکئ. خو دا اوس تا شکایت کوو چې ترهګر دی او هغه د افراطیت او دا نظر یو ځل ووایم، یعنې دغه نظام بهتره ده، اما په دې نظام کې باید اصلاحات راسي. دغه ویډیوګانې چې موږ د کابل نه ګورو، له نور ولایت نه ګورو، خلک هم خوشحاله دي. داسې کوم ګډوډي نه ده چې موږ دغلته مثلا افغان صاحب ګورئ، اصلي مسله دا ده، یو د یو شي چې اصل فاسد دی هغه نه اصلاح کېږي. یو دا چې په یوه ونه کې په بڼو کې مرضي لګېدلې ده، بڼې کېدای شي چې علاج یې وکړي. یو د ونې ریښې وچې سوي دي، د هغې ونې بیا علاج نه کېږي چې هر څومره بڼې تکې شنې ښکارېږي، څانګې شنې ښکارېږي، هغه ونه سیده هغه وچېږي خامخا. دا خلک ستاسې ریښې در وچوي. ته په چوکونو په رنګېدلو خوشحاله یې، ته په دې خوشحاله یې چې دا نن مې نه وژنې، په دغه شي خوشحاله یې. دا خلک لګیا دي د معارف ریښې در وچې کړې، د تحصیلاتو ریښې در وچې کړې، د کلتور ریښې در وچې کړې، د ټول انساني نړۍ سره یې قطع کړی یې. افراطیت در پکې زرغ کوي، په رګ کې دي، خرافات دي په رګ کې زرغ کوي. د دغو خلکو اصلاح اول دغه سطحي نګري باید خط پای ته ورسوو. مشکل په دغه ځای کې ده. ما چې درته وویل آیا دکې نړیوال لاس نشته ده؟ یوازې دغه طالبان په سر خپل سر دغه خلک چې راغلي دي دوی خو په یو توافق باندې راغلل، که نه دا خو ټولو ته ژوته ده. که نړیوال لاس یې زما او تا خو به خپل علاج، ما او تا خو به خپل رنځ او خپل درد ته ګورو، خپل علاج به کوو. که نړیوال زه څه کومه؟ موږ ته خو معلومیږي چې دغه دوی چې سږ کال 6 میلیونه ماشومان مدرسو ته لیږلي. په دې ماشومانو اول خو ذهني تیاری پې کېږي، دوی وهل کېږي، شکنجه کېږي، په ډېر غلطه طریقو د میتود باندې دوی د تدریس باندې دوی ته تدریس کېږي. په اخلاقي لحاظ باندې په مدرسو کې صحیح ماحول نه ده جوړ. بل دا ده چې بیا افراطي کېږي، بیا عقل کېږي، احمقان کېږي، داسې حماقت ذهن ته ور پیچکاري کېږي چې بیا تر سپینګیریتوبه پورې دغه سړی دغه ماشوم احمق پاته کېږي.
برین واش کېږي، دا برین واشنګ چې ورته وایي. بیا له دوی تهیه کېږي د سیمه ییزو جنګونو لپاره خام مواد. دا به ایران ته هم خطاوته وي چې دا رافضیان دي موږ جهاد کوو، منځنۍ اسیا ته به هم خطاوته وي چې دلته ملحدان دي موږ جهاد کوو، پاکستان ته به هم خطاوته وي چې هلته ټي ټي پي د موږ جهاد کوو، هر طرف ته به پاکستان دغه کار کوي. دوی وایي چې په پاکستان کې روزل کېږي، ایران ورته لار ورکوي، د تاجکستان نه دوی دغه خلک تربیه کوي. دا اوس ما د موږ د اقتصاد د فاکولتو مثال درته ووایو. زه تاته ووایم د هرات په پوهنتون کې یو سړی استاد د پوهنتون مخ ته ولاړ ده او هغه د پوهنځي استادانو ته د اسلامي ثقافت په نامه دا درس ورکوي چې دا د ښځو تعلیم چې ده د دې بندول په دې وخت کې لازم دی، واجب دی. دا داسې نه ده چې د یوه مدرسې او د یوه پوهنتون کیسه ده. ماشومانو ته ټوله ورځ د شیخ عبدالقادر جیلاني او د بایزید بستامي کیسې کېږي په مکتب کې. د کیمیا او د فزیک استادان یې ملایان مقرر کړي دي. هغه د کیمیا او د فزیک په هغه کې په مضمون کې وروره 15 دقیقې 10 دقیقې له کتابه مضمون ورته وایي. په باقي وخت کې دغه دیني افراطیت او فلسطین او کفر او اسلام ورته غځوي. بنیاد یې در خراب کړ. دا خو یو تریخ حقیقت دی، دی خو سترګې په تاوی نه سو، خو حل لاره څنګه ده؟ دا خو یوازې یو ګوره قرار صاحب، دا خو یوازې یو 15 یا 10 کسانو خو نه دی چې لکه پخوا غوندې هغه د 2001 کال غوندې یو بدلون به غواړو. دا خو نه کېږي. بیا هم دغه هلکانو چې دی، دغه نسل چې دی د تبدیلولو د هماغه استخباراتي کړیو په لاس راغی او د مونږ د ګوره غوثي صاحب قرار صاحب اجازه ده لږ څه زه معلومات غوثي صاحب عزیز، اول خو ته ګورې موږ او تاسې په نوم روشنفکران یو، په نوم دا خلک چې موږ او تاسې په دولت کې کار کړی، ما شخصا په دولت کې کار کړی. ته ما ته د دنیا یو ګوټ یو دولت قرار صاحب کمره دی ووایه بس ښه ښکارې ته ما ته دغه د دنیا یو مملکت راوښه چې دا په خارج کې یو سفارت ونه لري. دغه تحصیل ګوره عرض مې چې عرض مې واوره، دغه تحصیل ته ولې دا زمینه مساعده یې چې تا ته د تحصیل ته له دولت تقاضا وکړې چې ما ته تحصیل خلاص کړه، مکتب خلاص کړه. مکتب د یو سړي حق ده، مکتب د یو سړي واجب ده. دنیا کې دا رواج ده چې په دنیا کې څوک چې مکتب ته نه ځي باید مجازات شي، باید له تحصیله برخورداره اوسي. اما موږ او تاسې روشنفکران ښه د موږ او د تاسې اولادونه مکتبو ته ځي، مګر د هغه غریب اولاد له مکتبه محروم ده. ته څنګه دې دولت ته براعت ورکوې؟ په کوم منطق، په کوم قانون؟ نه ګوره احمدي صاحب، زما خبرې په هغه باندې نه دی. زما خبرې د ده ده چې دغه کړیو چې ځي بیا هم د هماغه عیسی او د نورو کړیو د لاسته راغي او زمونږ د منافعو هغه استفاده کوي. غوثي صاحب دلته د عیسی موضوع له موتا سره محتره ده. ته مثلا د پاکستان سیاستمداران دي له امریکا نه چی غواړي؟ امریکا نه غواړي زه د تا دغه سیاست پلی کوم په خارج کې، ته ماته چی راکړه په مقابل کې؟ د ما او د تا سیاستمداران ولې دومره نسي کوی چې دغه موږ او تاسې وایي دغه د آیسای، دغه د سی آی ای، دغه د ټوله نړۍ دغه استخباراتو ته ولې دغه هغه نسي کوی؟ دغه استعداد نه لري چې قناعت ورکړي. ولې نه لري؟ خو زه همدغه ټکي ته اشاره کوم. قرار صاحب ته خپله قرار صاحب زمونږ او تاسو یو توپیر دی مشره، چې زمونږ او تاسو هغه اصلي تعریف د دوست او دښمن نشته. دغه تعریف چې را پیدا کو هغه حلیږي انشاءالله. دا به څه رقم پیدا شي؟ ګوره یو خو داسې ده چې اول شی چې موږ زده کوو باید منظم فکر کول زده کو، منظمې خبرې یا منظمه موضوع څېړل زده کو. داسې نه کېږي چې خو دا اوس موږ نیم ساعت بحث په همدې باندې وکړ چې دا حل لاره څه شی ده او ډېر سیسټماټیک راغلو پې باندې. ومویل چې اول کار دا ده چې تاسو یو فورس تهیه کوئ چې هغه فورس د تغییر ایجنټ، د تغییر نماینده قوت او د هغه لپاره یو نریټیو ته ضرورت دی. دغه کومه خبره چې دغه کوي
غوثي صاحب چې تاسو دوست دښمن وپېژنئ. دوست دښمن په دغه روایت پېژندل کېږي. اول دغه شي ته ضرورت ده. بیا تر دې وروسته به هغه فورس راوباسې. زما خپل نظر دا ده چې لومړیتوب دا نه ده چې موږ ولاړ سو خیریه مؤسسې جوړې کړو یا تعلیمي مؤسسې جوړې کړو یا خلاصه په پوهاوي شروع راوکړو. لومړیتوب دا ده چې تاسې طالبانو رژیم وشړئ له افغانستانه. دا لومړیتوب دا یوازینۍ د حل لاره ده. زما خپل نظر دا شی دی. دا بیا قرار صاحب دا به څه